وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د امام بخاری رحمه الله په دې مبارک کتاب کې د کتاب الرقاق په باره کې خبر روانه وه، او دا په هغه سلسله کې د الله په توفیق سره 11 درس دی. په تیر شوي درس کې باب شروع شوی، باب کیف الحشر، باب په بیان د دې خبره کې چې حشر د قیامت په ورځ به د دې خلکو څنګه کېږي، الله به په څه طریقې سره دا خلک را جمع کوي، او څه حال به د دې خلکو په عرض محشر باندې. د دې خبرې ښه پوره وضاحت شوی، او دې باب کې چې څومره حدیثونه دي هغه ټول بیان شوي سوای د یو حدیث نه، او هغه به نن پوره کوو. هغه حدیث دی د ابو هریره رضی الله عنه، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده: اول من يدعى يوم القيامة آدم عليه السلام. اولنی کس چې آواز به ورته کېږي د قیامت په ورځ هغه آدم علیه السلام دی، چې دی د انسانانو نیکه او پلار دی، او د ده نه د ټول انسانان بیا پیدا دي. دغې ورځې ته به الله سبحانه وتعالی آدم علیه السلام نواله د آخرني کسه پورې ټول را جمع کوي، یعنې آدم علیه السلام او دغه اولاد. او په دې باندې په تیر شوي درس کې ښه اوږده خبره شوې وه، د قرآن نه آیتونه او بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثونو وضاحت شوی. او په دې ځای کې هغه واقعه ذهن ته راځي. الله سبحانه وتعالی په سوره بقره کې د عزیر علیه السلام واقعه ذکر کړې ده، او دا د اکثرو یا د بعضو مفسرینو قول دی. الله وی: او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. یا قصه د هغه کس الله وی چې تیر شو په یو کلي باندې، او دا کلی را پرېوتی و په خپلو چتونو باندې، یعنې بلکل دلدل شوی، ختم شوی. نو دی چې کله دا کلی ولیدو، قال انا يحيي هذه الله بعد موتها. تعجب یې وکړو، ګورو دا به م الله د یعنې د دې نه بعد به بیا دا کلی را ژوندی کړي. فاماته الله 100 عام. الله په هغه باندې مرګ راوستو، خوب یې پرې راوستو، 100 کاله پروت. ثم بعث، بیا راپاس تپوس یې ترې وکړو کم لبثته، څومره وخت به دې تېر کړی؟ هغوی ورځ یا د ورځ څه حصه؟ الله ورته وینا بل لبثته 100 عام، تا خو 100 کاله تېر کړي دي. ورسره خوراک و، نو الله ورته ویي دې خوراک ته وګوره: فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه. دې خوراک ته دې وګوره، خراب شوی نه دی، هغه شان تر و تازه د 100 کالو پروت. د الله خپل قدرت ښیي چې الله یې ساتي د 100 کاله روغ رمټ دا خوراک پروت دی. وانظر الى حمارك ولنجعلك آیة للناس. او دې خر ته دې وګوره، د هغه سره یو خر و، الله ورته دې خر ته وګوره، او تا موږ د خلکو دپاره یو نښه ګرځوو چې خلک دې بیا یادوي. د الله د قدرت نښه به دا وګرځي چې د عزیر علیه السلام سره داسې واقعه را پېښه شوې وه. الله ورته بیا وایي دې هډوکو ته وګوره،
كيف ننشزها ثم نكسوها لحمه بیا دې اډوکو ته وګوره څنګه یې را جمع کوم او دا غوښه ورته څنګه ور اچوم هغه خر خاورې شوی و الله د هغه په مخ کې را ژوندی کړو نو هغه کوم شی چې زر خرابېږي هغه روغ رمټ پروت دی او د کوم په خرابېدو کې چې وخت لګي نو هغه خاورې شوی دی نو دا اډوکې الله را جمع کړو هغې ته دا غوښه ور واچول الله ورته د خپل قدرت وښو فلما تبين له کله چې هغه دا هر څه ولیدو قال اعلم ان الله على كل شيء قدير وی زما په دې یقین دی او ما ته پته دی چې الله په هر څه باندې قادر دی دا سوال هغه د تعجب کړ او یو قرت کې داسې دی سبع قرتونه چې دا اوه قرتونه به یې یو کې دا قرت دی قال اعلم ان الله على كل شيء قدير الله ورته ووایي پوه شه په دې خبره چې ګوره الله په هر څه قادر دی قال اعلم وی زه پوه یم په دې قال اعلم الله ورته ووایي پوه شه په دې باندې چې الله په هر څه باندې قادر دی نو رب العالمین قادر دی په دې باندې چې آدم علیه السلام نه واله د آخرني انسانه پورې صرف انسانان نه پیریان زناور دا ټول به را جمع کېږي هغه ورځې ته الله به آدم علیه السلام ته آواز وکړي فتراءى ذریته نو د آدم علیه السلام چې کوم اولاد دی هغوی به د خپل نیکه ویني ټول به یې ویني فيقال هذا أبوكم آدم ورته وویل چې دا ستاسو پلار دی آدم علیه السلام فيقول لبيك وسعديك نو هغه به وایي چې یالله زه حاضر یم ستا نه مرسته غواړم الله به ورته وایي اخرج بعث جهنم من ذریتک جهنم ته چې ستا په دې بچو کې کم خلک به ځي نو هغوی راوباسه فيقول يا رب كم أخرج هغه به ورته یا الله څومره راوباسم فيقول أخرج من كل 199 د هرو سلو نه یو کم سل یعنی یو کم سل جهنم ته او یو جنت ته فقالوا يا رسول الله صحابه کرام وی د الله رسوله إذا أخذ منا من كل 199 فماذا يبقى منا إذا الله پیغمبره که په من کې په سلو کې یو کس جنت ته ځي او یو کم سل جهنم ته ځي نو من کې پاتې څه شو او څوک پاتې شو من کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي ان امتي في الامم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود زما امت ته تیر شوي امتونو په مقابله کې داسې دی لکه سپین ویښته چې د تور غویي په سرمن کې لږي که ډېري لږي او ښکاري نو تیر شوي امتونو کې بیا جهنمیان ډېر دي ځکه چې هلته هغه ټول امتونه او دلته یو امت دی نو هغه دوی په مقابله کې ډېر دي د حدیث وضاحت کې خو د بل باب کې هم دغه شان حدیث را روان دی هلته به ښه تفصیل وکړو د هغې نه بعد باب راوړی دی باب قوله عز وجل باب په وینا د الله کې یعنی عنوان د باب هغه آیت دی ان زلزلة الساعة شيء عظیم الله وی یقینا زلزله د قیامت د یو لویه خبره ده سورة الحج په ابتدا کې الله سبحانه وتعالی دا خبره کړې ده یا ایها الناس اتقوا ربکم ای خلکو ویریږئ د خپل رب نه ان زلزلة الساعة شیء عظیم یقینا د قیامت زلزله د یو لویه خبره ده او لویه خبره به څنګه نه وي چې په دې سره د دنیا نظام ختمیږي دنیا ختمیږي لویه خبره به څنګه نه وي چې د خلکو سره به حساب کتاب کیږي لویه خبره به څنګه نه وي چې زمونږ د ژوند د اعمالو او د منډې او د کوشش او د دې هر څه نچوړ به په هغه ورځ باندې راوځي او لویه ورځ به څنګه نه وي
او د قیامت دا زلزله لویه خبره به څنګه نه وي چې په هغه ورځ باندې به خلک مخامخ کېږي هغه رب ته کم رب چې پیدا کړي دی او د کم رب چې دوی بندګي کړې ده او د کم ربي چې نافرماني کړې ده. د قیامت زلزله به څنګه لویه خبره نه وي چې په هغه ورځ به یا فیصله د جهنم او یا به فیصله د جنت او د قیامت زلزله به څنګه لویه خبره نه وي چې د قیامت په ورځ باندې به تلې لګي. دا ورځ دا زلزله به څنګه لویه خبره نه وي په هغه ورځ به عملنامې تقسیمیږي. د قیامت دا زلزله او دا ورځ به څنګه غټه خبره نه وي په هغه ورځ باندې به پول صراط باندې به تلل کېږي. د ټولو خبرو ته چې سوچ وکړې نو یقینا د قیامت زلزله دا یوه غټه خبره ده. ان زلزلة الساعة شیء عظیم. الله وی لویه خبره د معمولي مه ګڼه. او زار او قربان د الله د دې خوږ کلام نه او د الله د دې خبرو نه او د هغه رب نه څومره یې موږ پوه کړي وو، څومره وضاحت یې موږ ته کړی دی. پیغمبران را لېږلي دي، بیا داسې پیغمبر یې موږ ته را لېږلی دی چې هغه څه په ناشنا طریقې سره دا دین موږ ته واضحه کړی دی. بیا په هر دور کې راته علما پیدا کړي دي، ښه حق پرست علما، په هره ژبه کې بیانونکي علما، په قرآن او حدیث باندې پوهه علما. د هغې باوجود کې یو سړی نه پوهېږي نو او ده سره څه وکړو؟ حجت خو الله قایم کړی چې تا ته د قیامت په ورځ صرف دقه یو آیت الله ووایي چې تا ته ما نه وویلي چې د قیامت زلزله یو غټه خبره ده. صرف دا یو آیت نه دی ګنده چې دا د قیامت په ورځ موږ ته وویلی شو چې تاسو ته ما دا نه وویلي، تا سره یو ضرور نه دی پاتې. الله ښه پوهه کړی او دا نه چې نه پوهېږي. که اوس مې دنه تپوس وکړو د نوي نظام او د نوي سیسټم او د دنیا او د مزدورۍ نو دومره خبرې به شروع کوي چې سهاره پورې ګورې که ختم شي. نو دې باب کې څنګه تاسو نه یې پوه؟ ښه پوه یې، خو بدبخت هغه سړی دی چې پوهه یې او د پوهې نه بعد ځان په ناپوهانو کې اچولی چې زه جي نه یم پوه. او الله غفور رحیم. الله غفور رحیم دی، خو الله درته ویلي چې ان زلزلة الساعة شیء عظیم. الله ته پوه کړی. الله بخنه کوي سړي ته، خو بخنه ته څه کوشش وکړه که کوتاهي پکې راووته الله به دې وبخي که نه. خو ډډه مې لګولې ده، خپه په خپه باندې ما اچولې ده. په دنیا پسې به منډې وم، عیش عشرت به کوم، د خواهشاتو تابعداري به کوم، د خپلې مرضۍ دین به کوم. دا بعض مشران چې کله قاریږي دې کشرانو ته او دوی داسې بېدیني کوي یا مونځ بې ټیمه کوي، دا ستا د نیکه دین نه دی چې ستا مرضي ده چې څه کې هغه کوه. دې بعضو د دین نه داسې یو ګپ غونته کې جوړ کړی دی. کله دې زړه وغوښته مونځ وکړه، طبیعت چې دې کله برابر وي سور کې وي، او چې کله ډېر ښه وي جومات ته ورشه. طبیعت چې ښه و ټیم داسې پالتو غونته کې راسره میلاو شو، دنیوي څه مصروفیت نه و، درس ته به کوم کښېنه که نه. کله داسې طبیعت ته برابر و چې لږ ذکر او اذکار به چې خبره دې پورې ده چې کله داسې طبیعت ته برابر و. خپلې مرضۍ خبرې دي بعضو. که چېرته دا مونږ دې خبرې ته سوچ کړی وی د زړه د کومې نه چې دا د الله سبحانه وتعالی دین دی، دا ګپ نه دی، نو مونږ به دنیا نه نقصان ورکولی د دین دپاره. خو خبره الټه شوې ده چې بعض والعیاذ بالله دین له نقصان ورکوي د دنیا دپاره. دین دی خیر دی وی ګډ وډ شي، خو چې دنیا رانه ګډه وډه نه شي. او بعض پکې لا دا وی دین څه تختی خو نه تختېدلی دی، شتي او پروت دی موږ ته. هر چې دنیا ده نو د دې خپل وخت دی. سبحان الله، د دنیا وی خپل وخت دی، دا ځي. او هر چې دین دی نو هغه پروت دی موږ ته. دا خبره دې الټه وکړه. رزق او دنیا څومره چې ستا په نصیب هغه تا ته میلاویږي. لږ ډېر محنت کوه، کوشش کوه، د تا ته میلاویږي. ستا په تقدیر کې لیکلی شي هر چې دین دی د دې خپل وخت دی، د دې دین خپل وخت دی، د دیندارۍ خپل وخت دی. وخت معنی څه ده؟
لکه موږ پرون خبره وکړه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا روغ صحت د بیماری نه مخکې غنیمت وګڼه، د ځوانۍ د بوډاوالي نه مخکې، د ژوند د مرګ نه مخکې، دغه وخت یې که نه. ته چې کومه دینداري اوس کولی شي بیا یې نشي کولی. نن ژوندی سبا به مړ چې مړ شوی به دینداري کوې. نو سبحان الله خبره مې دې پورې راواغسته چې دا بعض د دین له نقصان ورکوي خو دنیا له نه ورکوي. او موږ دا وایو که چېرته زموږ دا دنیا داسې شي که نه چې ذره ذره شي او ختمه شي، او امتحانونه او سختې او مصیبتونه او فقر او غریبي او بیماریان او هر څه په یو سړي باندې راشي او دین ورسره وي، بیا هم دا سړی روغ رمټ دی. که موږ لږه غریبي تېره کړو او په ورځ کې داسې یو پیر ډوډۍ وخورو یا وچې وخورو، دا دومره غټه خبره نه ده، ګزاره به وکړو، قسم یو څو ورځې بعد مرګ دی. خو که دا دین دې وبیلو که نه، نو هغه ژوند دې وبیلو چې هغه ابدي ژوند دی، ځان دې تباه و برباد کو. نو الله په موږ باندې حجت قایم کړی دی او څنګه قایم کړی دی. ان زلزلة الساعة شیء عظیم. الله وایي د قیامت زلزله ګوره معمولي مه ګڼئ، دا ډېره غټه خبره ده. بیا دویم آیت راوړی دی د سورة النجم. الله وایي ازفت الآزفة. الله وایي نږدې شو، نږدې راتلونکې آفت او مصیبت او امتحان. ازفت الآزفة، نږدې دی راتلونکې آفت او سخته، راتلونکې سخته، راتلونکې امتحان، هر څه چې وي. بل آیت پسې راوړی دی سورة القمر. اقتربت الساعة وانشق القمر. الله وایي یقینا قیامت ډېر رانږدې شوی. کوم رب چې د قیامت په ورځ حساب کتاب کوي که نه، هغه رب وایي قیامت رانږدې شوی دی. هماغه رب وایي ازفت الآزفة. د دې نه بعد زموږ سره څه پاتې دي؟ او دې باره کې ما دې کتاب الرقاق کې څو درسه مخکې خبره کړې وه د دې اقتربت الساعة او اقترب للناس حسابهم. دې دپاره هغه درسونه بیا واورئ. حدیث راوړی دی د ابو سعید الخدري رضی الله عنه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي یقول الله، الله به وایي د قیامت په ورځ، او الله خبرې کوي، دا د الله حقیقي صفت دی څنګه چې د هغه د شان سره ښایي. کله چې وغواړي، څومره چې وغواړي، او څنګه یې چې وغواړي، او څه چې ویل وغواړي هغه کوي. دا د الله حقیقي صفت دی. یقول الله، قیامت په ورځ به الله دا وایي یا آدم، ای آدمه، فیقول لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک. آدم علیه السلام به وایي چې یا الله زه حاضر یم، ستا مرسته غواړم، خیر ټول ستا په لاسونو کې دی یا الله. الله به ورته وایي اخرج بعث النار، راوباسه هغه خلک، هغه ټولګی چې هغه به جهنم ته ځي. بعث النار معنی کوم خلک چې به جهنم ته ځي. قال وما بعث النار. آدم علیه السلام به ورته وایي چې یا الله دا ټولګی څومره دی، څوک دي دا کوم چې به جهنم ته ځي، زه څنګه راوباسم، ما ته پته نشته. الله به ورته وایي من کل 1999 د هرو زرو نه یو کم زر جهنم ته راوباسه، او یو چې دی نو هغه جنت دپاره راوباسه. فذاک حین یشیب الصغیر. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله له الله طرف نه دا خبره آدم علیه السلام ته وشي که نو په دغه ټیم کې به ماشوم چې دی هغه به بوډا شي. د ډېرې سختې نه به ماشوم بوډا کېږي، او د سختې د لاسه چې دی نو په سړي باندې بوډاوالی زر راځي، او سختې چې دی هغه سړی بوډا کوي. نو دا دومره سخت اعلان دی د الله د طرف نه چې یو کم زر جهنم ته او یو جنت ته. نو په دغه ټیم کې به ماشوم چې دی هغه به بوډا شي. او دا خبر الله سبحانه وتعالی په سورة المزمل کې هم کړې ده. فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا. هغه ورځې نه به تاسو ځان څنګه بچ کوئ، او په هغه ورځ به ستاسو څه حالي
یوم یجعل الولدان شیبا په کوم ورځ چې به د ماشوم نه بوډا جوړېږي. د ماشوم نه بوډا جوړېده دا په دوو طریقو سره دي په قیامت کې. یو د سختې د لاسه به بوډا کېږي لکه کله چې دا اعلان وشي، او دویم هغه ورځ دومره اوږده دی چې ماشوم به پکې بوډا شي. دا اعلان چې کله د قیامت په ورځ وشي ستا به څه حال وي چې ته په دې یو کم زرو کې که دا یو وي، په دې دومره غټ امت کې ته په دې یو کم زرو کې که یو وي، که دا یو وي. ته اوس خپلو اعمالو ته وګوره نه، که دا اوس چې په دنیا کې د څه کردار دی او څه کې دغې ته وګوره او سوچ پې وکړه، په خپله سوچ وکړه. آیا ستا دا اعمال او ستا دا کردار، ستا دا دینداری، ستا دا طریقه، ستا دا ژوند، دا به د قیامت په ورځ د الله په در کې قابل قبولي؟ دا ته چې څه کوې ته به دې مطمئن یې؟ عجیبه خبره دا ده، ښه په هوش او هوس کې وي زه پې نه یم مطمئن. دا ډېره تعجب خبره ده. چا نه تپوس کوي نه جي نه یم مطمئن پې، نو نه څه ته مطمئن پې نه یم؟ سبحان الله. یعنی سړی داسې ښه صفا وي مطمئن پې نه یم، او بیا اقا نفس اقا انسان بیا هم د الله په نافرمانۍ کې لګیا. نو چې قیامت په ورځ درته الله دا ووایي چې تا خو په خپله به خپل ځان ګواهي کړی دی. او ځکه قرآن کې الله سبحانه وتعالی وایي چې قیامت په ورځ به الله دې بنده ته دا وایي نن ستا دپاره دقه کافي دی چې ته په خپله به خپل ځان ګواهي کوې، په خپله به دا انسان په خپل ځان باندې ګواهي کوي. او په سورة القیامه کې هم الله سبحانه وتعالی دا خبره کړې ده، او په سورة العادیات کې هم الله سبحانه وتعالی دا خبره کړې ده چې دا انسان په خپل ځان باندې په خپله ګوره ګواه دی. مونږ چې لاسونه اوچت کړو یا الله ګناهګار یم او یا الله داسې یم او داسې یم او داسې، دا هر څه مونږ په خپله وایو. ښه نو چې زه ګناهګار یم او زه کمزور یم او زه مطمئن یم په دې خپل کردار او په دې خپل ژوند او په دې طریقه، نو دې نه بس څه تبدیلي خو راوله که نه، څه نوي څه خو وکړه که نه. مطمئن نه یم او طریقه حقه ده. یا الله ګناهګار یم او په ګناهونو کې اخته یم، یا الله دا کمزوری بنده وبخه، زما نه ډېر ګناهونه شوي او بیا هم ډېر ګناهونو کې لګیا یم. ته خو څه خو غوروالی خو څه راوله که نه، څه تبدیلي راوله، څه ځان د دې زوړ حالت نه بدل که که نه چې قیامت پر ورځ الله سبحانه وتعالی ته ور مخامخ شي او ستا په دې صحیفه کې دا پراته چې او دی و ګناهګار ډوب په ګناهونو کې، خو بیا کوشش او محنت کړی دی. نو په خوله باندې دا چې نه جي زموږ دا ژوند ټول ګډوډ دی او دینداري کمزوري ده، مخکې شان کمزوري روانه. کله چې دا اعلان وشي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی فذاک حین یشیب الصغیر، دغه ټیم کې به ماشوم بوډا شي. وتضع كل ذات حمل حملها، او هغه زنانه چې د حمل خاوند دی او حمل په خېټه باندې بچی په خېټه باندې د یرې د لاسه هغه بچی به د خېټې نه ولیږي. وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید، او خلک به ته داسې یعنې لکه دوی چې په نشه کې. الله وی حال دا چې دوی په نشه کې به نه وي، بلکې د الله عذاب سخت دی، د عذاب به ګډوډ کړي. او کله چې په خلکو باندې سخت راشي نو دی هسې داسې ښکاري لکه دی چې په نشه کې ګډوډ شي، خبرې هم ګډوډې شي، کار ته هم ګډوډ شي او تر شي، څه لیونی غوندې کې شي چې کله په سړي باندې سخت راشي نو چې جهنم راوستی شي. او د الله سبحانه وتعالی کرسی ولګي د حساب دپاره او د کتاب دپاره، او عملنامې تقسیم شي، پل صراط ولګي، او بیا دا اعلان وشي چې د زرو کسانو نه یو جنت ته او یو کم زر جهنم ته. د دې سره بس خلک نشه کېږي نه. وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید. او دا خبره هم دقه شان الله سبحانه وتعالی په سورة الحج کې کړې ده. یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها
وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید. الله وی هغه مور چې بچی له پی ورکوي دغه بچی به پرېږدي کوم بچی له چې پی ورکوي. او که ته په دې تمه یې که نه چې دا بچی به زما په آخرت کې په کار راځي او دین ورته نه ښیم، دینداري ورته نه ښیم، سړیتوب ورته نه ښیم، او دا دنیا به زما په کار راشي، او دا پلار او مور او دا ښځه او دا مور به هغه بچی پرېږدي د قیامت په ورځ کوم بچي له چې پی ورکوي. ته په کوم سوچ کې پروت یې؟ ته کوم طرف ته تلی؟ مور ګورې دنیا کې یو مور ټوکړې ټوکړې که خو ګورې هغه بچی نه پرېږدي کوم بچي له چې پی ورکوي. او چې کله مور دا بچی پرېښودو نو پوه شي چې دا سخته او معمولي سخته نه وي، دا به ډېره لویه سخته وي. حمل به د زنانو دقه شان ولیږي، خلک به ګډ وړي، په نشه کې به ښکاري. حال دا چې په نشه کې به نه خو د الله سبحانه وتعالی عذاب به سخي. فاشتد ذلك علیهم، صحابه کرامو باندې دا خبره ډېره ګرانه شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې بیانوي او د هغوی په شان د ایمانونو نه ډک انسانان ناسي، د ایمانونو غرونه ناسي، په هغوی باندې به څنګه اثر نه کوي؟ هسې زموږ په شان خو نه وو چې سحر ماښام نصیحت کېږي او د غوړ منګی دی په جومات کې ایمان لږ ډېر شي، او چې جومات په دروازه باندې وځي بیا هغه زړه قصه سټارټه شي چې د عالم په مجلس کې کښېني وه او سبحان الله او استغفر الله او تقوا او ایمان او آخرت، چې بهر ته وځي بیا هغه خپله منماني کوي. چې بیان واوري د ځان نه به داسې یو تقوادار او صوفي به جوړ کړي د ځان نه، چې بیان ختم شي بیا که زوړ سیسټم ته راواوړي. حدیث خلک نه وو، هغوی باندې به قرآن او حدیث اثر کوو، د هغې سره به یې ژوند بدلېدو. چې خبره به یې واورېده خبره به یې زړه ته کوزه شوه. نن سبا خو د ډېرو په سر باندې تېره شي. فاشتد ذلك علیهم، دا خبره په هغوی باندې ډېره ګرانه شو. قالوا یا رسول الله اینا ذلك الرجل، ای د الله رسوله دا یو سړی په څوک دی په موږ کې؟ په زرو کې یو چې جنت ته ځي دا ډېر خوشبخته انسان دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ابشروا زیری دله در کوم، فإن من یأجوج ومأجوج الفا ومنکم رجل. یأجوج و مأجوج نه زر کسان دی او په تاسو کې به یو سړی، یعنې هغه دومره لوی امت دی چې ډېر زیات دي یأجوج و مأجوج، او دا به قیامت ته نږدې راوځي. او دې باره کې تفصیل موږ د قیامت علامات چې موږ کله بیانول نو هلته موږ ذکر کړی چې دا به یأجوج مأجوج به د کوم ځای نه راوځي، څنګه به راوځي او څه به کوي په دې ځمکه کې او څنګه به ختمیږي. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل والذي نفسي بیده، په هغه الله مې دی قسم وي د کوم رب په لاس کې چې زما ساه ده، اني لاطمع ان تكونوا ثلث اهل الجنه، زما د الله نه دا امید دی چې تاسو به د جنتیانو درېیمه حصه یې. قال فحمدنا الله وکبرنا، صحابه کرامو د الله حمد وی، شکر ادا کو، تکبیر یې ووی. بیا ورته ووی والذي نفسي بیده، زما دی په الله باندې قسم إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة، زما د الله نه دا امید دی چې تاسو به د جنتیانو نیمه برخه یې. تېر شوي درس کې داسې حدیث تېر شوی دې نوو ملګرو ته به یاد انشاءالله، زړو ته خو به نه یاد. څو صفه به یې د جنتیانو؟ شپږ شلې. دا امت به څومره؟ اتیا صفه به. شکر وباسه چې د پیغمبر په امت کې، خو صرف په دې کار نه کېږي. پیغمبر په امت کې، د پیغمبر په امت کې د هغه په نقش قدم تله. عجیبه خبره دا ده، درته یو ناشنا نصیحت وکړم، او دا زموږ د سلفیانو نه شروع کوم، بیا دې نورو ته کوم. لکه ته به یو سلفي وینې، بعض په سلفیانو کې داسې دي، او د نن سبا ګټه بیماري چې مونځ د پیغمبر په طریقه پکار دی. صحیح ده، مونځ د پیغمبر په طریقه پکار. ښکلې خبره. په منځ کې رفع الیدین کوه، امین به خپه به د خپې سره لګیا او سوره فاتحه به ویل، لاسونه به سینې. ښکلې خبرې. ګیره وي دا به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه پرېږدي. دا ښکلې خبره.
او دغه شان د پیغمبر تابعداري به کوي چې حدیث راورسي د هغې په مقابله کې به د چا خبره نه چیرېږي. دا ښکلې خبره په دې باندې سلفیت ختم شو. د اخلاق به څوک برابروي که نه؟ دغه پکې نشته. عجیبه سلفیت ته بعض وایي، زه ورته وګورم حیران شي. یعنی سلفیت صرف په یو څو خبرو کې، تابعداري د پیغمبر صرف په یو څو خبرو کې، دا د بعضو بیماري ده. اخلاق د پیغمبر چې شو د هغې به څوک تابعداري کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې چې تقوا و د الله نه یره، په دغه نقش قدم به څوک ځي. معاملات چې د پیغمبر د خلکو سره څنګه وو، دې که به څوک تابعداري کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو به د شپې تهجد هم کول، هغه به صلات الضحا هم کو، هغه به نفلي روجې هم نیوي، ټیکې، هغه به د قرآن تلاوت هم ډېر کو، هغه به ذکر او اذکار هم ډېر کول، ټیکې، هغه به د الله په لار کې مال هم لګو. ته لګې سره د سلفیت تاسو په دوه درې خبرو کې راټینګ کړی. دعوی د سلفیتو، سلفیت دې ته وایي د الف نه د یا پورې د پیغمبر تابعداري، دې ته سلفیت وایي. سلفیت صرف دا نه چې زه په عقیده کې صحیح ده، الحمدلله دا ښکلې خبره وي. سړی زه عقیده کې سلفي یم، زه توحید منم، زه د پیغمبر تابعداري کوم. خو تابعداري دې کمزورې ده. د تابعداري صرف په دې کې نه دی چې طرف والدین کوه امین په زوره وایه، ګټې خبرې وي دماغ کې. تابعداري صرف په دې کې نه ده چې تا ګیره پرېښودې ده. معاملات، اخلاق، نور عبادات، دې که به څوک تابعداري کوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. دا یو حقیقت دی. که به چا تاریخ لګېدلی نو بخښنه تیم نه غواړو، ځکه چې دا حق دی او حق مونږ هر چا ته وایو. مونږ الحمدلله دا کار نشته چې دا زمونږ ملګری دی او دا پردی دی او دا علانې دی او دا. یاره والله که پردی یي او که خپل یي او که مالدار یي او که خان یي او که ملک یي او که تور یي او که ملنګ یي او که فقیر یي، که نه د هېچ چا نه م سترګه نه سوځي په حق ویلو کې. الحمدلله چې هر څوک راته مخې ته ناست، غلطي دی غلطي ده او صحیح ته دې صحیح وایو. نو زه حیران دې ته شم چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري صرف په دوه درې خبرو کې ولې راټینګه کړې ده. دې بعضو ټول ما نه دي یاد کړي، بعض یادوم، خو د نن سبا دا بیماري ده. پته نه چې تاسو ما سره دا اتفاق کوئ او که نه. زه خو ما ډېر داسې لیدلي چې دعوې د سلفیت او صرف یو څو خبرې راټینګې کړي دي. معاملات صفر، اخلاق صفر، شپې تهجد نشتی، صلات الضحا نشتی، ذکر او اذکار نشتی، صدقې نشتی، اخلاق نشتی، کردار نشتی، د ښځې سره ښایسته خوی نشتی، د ملګرو سره اخلاق نشتی، عجزي نشتی. تابعداري د پیغمبر صرف ته به دوه درې کارونو کې کوي. داسې خو به د بدعتي راپاسي، دی خو هم په بعضو خبرو کې د پیغمبر تابعداري کوي. آیا بدعتیان بالکل د پیغمبر تابعداري نه کوي؟ په بعضو خبرو کې نه کوي که نه، بعضې خبرو کې هغوی بدعتیان دي، خو پیغمبري ګڼي. دعوه هم دا کوي موږ د دغه پیغمبر په لار روان یو، او کوشش هم د هغې کوي، خو خطا شوي دي، غلط شوي دي، ګمراه شوي دي. نور خو هغوی دا لار نه دی نیولې چې موږ دې لپاره لګیو چې موږ د پیغمبر مخالفت کوو. چېرته دا ویلي؟ نه، تا یو څو لارې رانیولي دي او زه د پیغمبر تابعداري صحیح تابعداري وکړه. ها که څوک ماته دا وایي چې د پیغمبر تابعداري څنګه سړی پوره کولی شي، ما دا نه دي ویلي چې ته د بلکل د هغه په شان د هغه ته څوک رسېدی شي. هغه په یو حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په تاسو ټولو کې د الله نه زیات یېرېدونکی زه یم. صحابه کرامو ته دا خبره کړې ده، امت ته یې کړې ده. موږ هغه ته نشو رسېدی، خو د هغه په نقش قدم خو تللی شو که نه؟ که نه د هغه په نقش قدم هم نشو تللی، نشو تللی، تللی شو. که موږ د هغه په نقش قدم نشو تللی نو الله راته څنګه ویلي چې د هغه په نقش قدم ځئ؟ خو تللی شو موږ، ځکه الله موږ ته ویلي چې د پیغمبر په نقش قدم ځئ. دا خبره مې دې دپاره وکړه چې صرف په دې مه خوشحالې کې چې زه د پیغمبر په امت کې یم. که د دې پیغمبر په امت کې او د هغه په نقش قدم نه روان که نه، نو دا دلم فایده نه در کوي چې ته د هغه په امت کې. موږ سره حدیث تېر شو په تېر شوي بیان کې او درس کې چې بعض کسان به د حوض کوثر نه وایستلی شي. ولې دا د پیغمبر په امت کې نه و که نه و؟
بیا هم وشړلی شو. نو صرف په دې ګوره کار نه کېږي که دې ته ډډه لګوئ. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ان مثلکم فی الامم کمثل الشعرة البیضاء فی جلد الثور الاسود. ستاسو مثال د نورو امتونو په مقابله کې داسې دی لکه سپین ویښته چې د تور غوایي په سرمن کې، او کالرقمة فی ذراع الحمار، یا د خر په مټ باندې یو داغ لګېدلی، بدن باندې دننه داغ لګېدلی وړوکې غونته کې. نو په دې دومره غټ بدن کې دغه وړوکی داغ، د وړوکي نښه، دا ډېره معمولي که نه ډېری معمولي. نو دغه شان دا امت چې دی د نور امتونو په مقابله کې څه دی؟ لږ دی. سره د دې نیم جنتیان دا امت دی. دا د الله فضل دی. هسې څه اشکال هم ذهن ته راغی؟ که زما سره د اشکال به هم ذهن ته راغلی؟ نه نه نه، زه تاسو د امت تپوس نه کوم. هلال صاحب بارک الله فیک، ته زمونږ سره یې ځکه داسې پټه پناه خبره هم نه ده که پټه پناه ده. یو حدیث کې وایي چې په سلو کې یو کم سل جهنم ته، یو جنت ته. په دې بل کې دي په زرو کې یو کم زر جهنم ته، یو جنت ته. زما نه موږ دا خبره واورېده چې اورېدلې ده. نو څه زړه کې څه تپوس زړه نه کېږي چې ولې ده چې اوس درته نه وه معلومه، وروسته به یې څه کړو. ستاسو به دې خبره مې یقین شتي دا نوي چې کوم دي، خو دا کوم چې موږ سره زاړه کښېني دوی باندې مې دا یقین نه و چې دوی به په سلو کې یو دلته به زرو کې یو دی. بارک الله فیکم. ځکه بیا درته وایم صرف په ترجمو کار نه کېږي. ځان له صحیح بخاري ترجمه راوړه، دا پکې شتي چې شیخ او عالم ته دې زنګنه نه مات کړي که نه، تا نه مولا نشي جوړېدی، ته په دین نشي پوهېدی. دا خبره ځان سره ولیکه. دین زده کول دا محنت غواړي، دا کوشش غواړي. امام بخاري رحمه الله چې کله پلار یې مړ شو، یو هغه یو ورورو، او دوی پلار ډېر مالدار او ډېر مال ورسره، عالم هم او مالدار هم، ډېر دینداره سړی. نو دوی دواړو وروڼو ته ډېر مال د پلار نه پاتې شو، ډېر زیات. او بیا یو وخت کې په امام بخاري رحمه الله سبحان الله د چا د کتاب چې وایو، په ده باندې یو وخت کې داسې وخت راغلی چې روټۍ ورسره نه وه د خوراک. نو چا ورته وایي چې تاسو سره خو ډېر مال او د پلار د طرف نه ډېر مال پاتې شو. وایي هغه د دې حدیثونو په زده کولو ګرانه ټول ولګېد، د حدیثونو په زده کولو ګرانه ټول ولګېد. تاسو لګولي؟ تاسو کې چا لګولي دین دپاره پیسې زده کولو لپاره؟ څه کتاب دی چې تا اخیستی دی درس لا، چېرته چې په زرګو ریالونه دنه ولګېدو؟ چا لګولي دي؟ او په دې کې مې یو سړی دین زده نه کړي، فري دین میلاویږي، هېڅ پې دنه نه غوښتی کېږي، او زه دین نه زده کوم. د الله شکر دی چې تا ته چا دا نه دي ویلي چې پیسې پې لګي. چې پیسې پې لګېدی بیا به د بعضو حال لیدلی چې بیا یې دله کولی او که نه. نو دین محنت غواړي، ناسته غواړي د استاد سره، هسې ناسته ګپ شپ دپاره، ګپ شپ دپاره ناسته که څه غواړي؟ ناسته د زده کولو لپاره. هسې ناسته نه دي چې هسې ناسته ته د استاد سره کښېنه، خو عام سړي په شان کښېنه ګپ شپ لګوه، هېڅ نشته، خیر خیریت دی. استاد سره ناسته دې دپاره چې ده په دې سینه کې څه دي چې دا ته زه دې خپلې سینې ته راواړم، دا ناسته فایده ورکړي. او دغې ناسته صحیح ده، دا فایده چې ته د یو دینداره سړي سره کښېناستې او دیني مجلس کې کښېناستې، خو چې دین پکې نه یې زده کوې، تپوس نه کوې، کتاب نه وې، زړه کې دې څه جذبه نشتي، دا ناسته تا له فایده، دغه فایده دله نه درکوي، د دین د زده کولو ده. یو حدیث کې یو کم سل، بل کې یو کم زر. نو دا به څه کوو؟ الجواب، یو جواب د دې دا دی چې د عدد له اعتبار نشتی، که یو کم سل جهنم ته ځي، که یو کم زر جهنم ته ځي،
سړی به ولي نو ولي پیغمبر یو کم سره ولي یو کم زره مونږ عدد له اعتبار په دې نشته اصل کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره بیانول غواړي چې جهنمیان ډیر دي جنتیان لږ دي هغه په دغې کې هم بیانېږي هغه په دې کې هم بیانېږي که نه په سلو کې یو کم سل چې جهنم ته ځي په زرو کې چې یو کم زر جهنم ته ځي مقصد د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبرې عدد خاص کول نه دي بلکې دا خبره بیانول دي چې ګوره ویرېږئ د الله نه دا یو عظیم ورځ دی چې جهنمیان به دومره ډېر دي یو جواب یې دا دی دویم جواب یې دا دی په زرو کې چې یو کې نو دا په زرو کې یو شو په سلو کې چې یو کې نو په زرو کې څو شو لس یعنی په زرو کې لس جنتیان بعضو علماو دا جواب کړی دا ښکلی جواب دی چې تیر شوي امتونه چې دي هلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي چې دا زموږ د امت څومره جنتیان دي نیم جنتیان دي یعنی په جنت کې اکثر څوک دي د امت دي نو بعضو علماو د دې په رڼا کې دا خبره کړې ده چې د دې امت چې کله د حساب کتاب وخت راشي د دې امت زموږ د دې امت نو په زرو کې به لس کسان جنت ته ځي لکه په سلو کې یو هر چې تیر شوی امت دی تیر شوي امتونه دي هغه ډېر زیات دي نو زموږ په نسبت هغوی ډېر دي او بیا جهنمیان پکې هم ډېر دي نو په هغوی کې په زرو کې یو دواړه حدیثونه جمع شو که نه څوک به بیا پوه کړي خو پوه سړی چې خبره ښه پوره واضحه وکړي هسې نه چې ټکی ووایي به نور زه پوره کوم د اخرنی جواب څه دی ما اوس ونه وي مقصد دا دی چې د کوم مخکې امتونه تېر شوي دي نو هغوی ډېر دي نو هغوی کې په زر کې به یو کس جنت ته ځي او زما په دې اوبر کې به چې کوم دی دا زموږ نیم خلک چې کوم دی جنت ته ځي زموږ دا خلک به جنت کې ډېر دي دا په سلو کې یو کس په سلو کې به یو ځي پوه شوې په دې جواب بل به څوک ووایي نه امتونه ډېر دي په زرو کې یو کس جنت ته ځي زموږ د امت نمبر چې راشي په دې کې په سلو کې به یو کس ولې په سلو کې یو جنت کې تعداد ډېر دي اوس پوه شوې دا فایدې په دیني مجالسو کې کېناستو حالانکه ګوره مشهوره چې بیانېږي اکثر علما چې بیانېږي هغه دقه حدیث دی چې په زرو کې یو کم زر جهنم ته او یو جنت او دا هم صحیح سند والا حدیث ته امام بخاري راوړی په سلو کې یو کم سل جهنم ته او یو جنت د هغې نه بعد باب راوړی د باب قول الله تعالی دا باب هم عنوان د قرآن آیت دی الله وی ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين دي باب عنوان ده قرآن آيات يوم يقوم الناس لرب العالمين چې کله به خلک ودرېږي رب العالمین ته که دا ټول کتاب زه بند کم کېږدم سایډ ته او دا خبرې او دا بیان ټول بند کړو که نه خو چې زړه دې ژوندی په شرط دی ځکه چې زړه یې ژوندی نه کړي هغه ته زه یو شپېته کاله دا خبرې بیان کړم که نه بیا پرې ما اثر نه کړي زړه چې ژوندی د هغه دپاره دقه یو آیت پوره دی یوم یقوم الناس لرب العالمین کله چې به خلک ودرېږي رب العالمین ته دا سورة المطففین کی دا آیت تے اللہ پاوله کی دا خلقو دا پاره دا سخت عذاب دمکی ورکړي دا کم چې پناب طول کی کمی زیاتی کئی دا بل دا پاره چې تلینو کمی او چې ځان دا پاره تلینو ډیری الله وی دا خلق په دې نه دي پوه چې دوی په دویم پیر راپاسولی کېږي لیوم عظیم د یو غټې ورځې دپاره یوم یقوم الناس لرب العالمین چې کله به خلک ودرېږي رب العالمین ته الله ته ودرېده الناس کې ما ورته که څه نه راځو مشکل من کې دا دی چې من کله هم داسې آیتونه او حدیثونه واورو پلانې و علانې لکه اوس که زه تاسو ته اوس باب را روان دی باب القصاص یوم القیامه
قیامت پر ورځ بدل اخیسته او ما وی چې بھئی ظلم مه کوئ او وګوره دې حدیث او وګوره پلانی ظالم هغه پلانی حرام خور هغه پلانی چې فحاشي کوي هغه پلانی چې سندرې اوري ښه دې شروع به د ځان نه کې د اصلاح طریقه دا ده چې شروع به د ځان نه بیا بیا کور نه او دا عجیبه دینداري چې زه خیر دی زما ښځه کمزوري ده غریبه څه به ورته ووایو زما بچي خپله مرضي ده زما وروڼه خویندې خپله مرضي ده خو ای پلانیه ای بهر چې ته ګرځې ای فاسقه ای فاجره ای بېدینه هغه ته به داسې سخت الفاظ شروع کړي او څه او دا کور کې دننه حالات دا به څوک برابروي ته به صرف بهر نصیحتونه کړي بس به بهر کښېني او داسې اوږدې اوږدې خبرې به شروع کړي او د پیغمبر تابعداري او دا او داسې او دننه کور کې ښځه هم د پیغمبر په طریقه لمونځ نه کوي خو بهر نصیحت کوي عجیبه دی چې دې بل ته نصیحت کوي او په خپله صحیح ده بل ته نصیحت کول دا یو ښه کار دی خو دا نصیحت په کار دا و چې تا اول دې خپل نفس ته کړی انسان خپل ځان ته هم نصیحت کوي کله چې ځان لشي ځان ته هم نصیحت کوه دا خپل ځان ملامته کوه په تا کې دا غلط کار دی دا صحیح که په تا کې دا غلط کار دی بیا بل ته وایه خلک به ودرېږي الله ته په دې خلکو کې زه یم ته مې موږ ټول به ودرېږو الله ته امام بخاري دا باب دې لپاره راوړی دی چې دا خلک به څنګه ودرېږي الله ته څه حال به وي یو خو تېر شوي باب نه مخکې کې تېر شو چې خلک به په څه حال وي لغړ توغړ خپې بله خپې پیادل ناسونات دا موردي دي که وقال ابن عباس رضي الله عنهما وعبد الله بن عباس بوي وتقطعت بهم الأسباب قال الوصولات في الدنيا دا قیامت پورې چې خلک الله ته ودرېږي که نه نو د دوی په منځ کې چې کوم تعلقات دي هغه به ختم شي وتقطعت بهم الأسباب آخرت کې به اسباب او تعلقات ټول څه شي ختم بشي نو که ته به چا پورې نښتې چې دا جي پلانی دی او دا جي علانی دی او دا زمونږ د ده دومره غټه واسطه ده او دا مالداره دی او دا په تاڼه کې دی او دا په حکومت کې دی او دا په اداره کې دی دا ټولې خبرې د قیامت په ورځ صفر دي دا کار نه کوي هلته وتقطعت بهم الاسباب ها قیامت په ورځ یو قسم ملګرتیا پاتې کېږي سورة الزخرف کې الله ذکر کړې ده کومه ملګرتیا د تقوادارو خلکو ملګرتیا سورة الزخرف کې الله سبحانه وتعالی دا خبره ذکر کړې ده چې د قیامت په ورځ د دیندارو خلکو ملګرتیا پاتې کېږي نور هر څه ختمیږي نو امام بخاري رحمه الله د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما دا قول دلته دې دپاره راوړی دی تا ته دا وایي چې کله خلک الله ته ودرېږي نو دوی په منځ کې چې کوم تعلقات دي هغه به ټول ختم شوي بیا حدیث راوړی دی عن ابن عمر رضی الله عنهما عبدالله بن عمر وی عن النبي صلی الله علیه وسلم قال پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده یوم یقوم الناس لرب العالمین پیغمبر دا آیت وی چې خلک به د قیامت په ورځ ودرېږي رب العالمین ته بیا وی یقوم احدهم فی رشحه الى انصاف اذنیه د قیامت په ورځ به یو کس ولاړي الله ته په خپلو خولو کې به دومره ډوبي چې دا خولې به یې غوږونو ته رسېدلي هلته بل حدیث کې دا راځي چې د قیامت په ورځ به دا نور د یو میل په فاصله کې به بیا دې کې هم د راوي شک دی چې دا یو میل چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دی آیا دا دغه میل دی دا کوم چې د خلکو منځ کې مشهور دی دا سفر دپاره چې استعمالېږي که نه میل دغه ته هم وایي د سترګو د رانجو دپاره چې دا کومه سلایي استعمالېږي که نه دې ته هم میل ویلی کېږي که نه دغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مطلب دی که دا کې او که دا بله کې خو نور به ډېر نږدې یو میل په فاصله یې که زه اوس زموږ نه په زرګاو په لکاو میلونو زموږ نه لرې دی دا نور او چې کله راښکاره شي نو دا سرمن راله وسیږي
په کورونو کې ته پټیږو، د ونو لاندې ته پټیږو، کله عیسیان لګو، کله پنکې لګو. سم خیال دی چې کله دا نور د 1 میل په فاصله کې تا ته او تا الله ته ولاړې او لغړ توغړ او خپې ابله خپې، نو په خولو کې به دا خلک ډوبي. او بل حدیث کې راځي چې دا به د عمل مطابق وي، څوک به د ګیټو پورې، څوک به د زنګنانو پورې، څوک به د بډې پورې، څوک د نامه پورې، څوک د سینې پورې او څوک د خولې پورې، بلکل په دې خولو کې به ډوبي. څومره چې ستا اعمال دي او څنګه چې ستا اعمال دي د هغې په رڼا کې د قیامت په ورځ ته به په خپلو خولو کې ډوبې. دې بل حدیث کې دا راوړي دي، حدیث دی د ابو هریره رضی الله عنه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی یعرق الناس یوم القیامه، د قیامت په ورځ به په خلکو باندې خوله راځي، حتی یذهب عرقهم فی الارض 70 ذراعا، دومره خوله به تځي چې د دوی دا خوله به په ځمکه کې 80 ګزه ورننوځي. ویلجمهم حتی یبلغ آذانهم، او دا خوله به د خولې ته راورسي تر دې چې د خولې نه به یې غوږونو ته راورسي. او چې غوږونو او خولې ته راورسي نو څه مطلب شو؟ بلکل به پکې ډوب شي. امام بخاري ته دا وایي چې په هغه ورځ باندې الله ته د ودرېدو دا یو طریقه ده چې خلک به په خولو کې ډوبي. خو دا یاده کوي چې په دغه ورځ دا سخته په ټولو باندې ګوره یو شان نه ده. دا ورځ د کافرانو دپاره ډېره سخته ده، بیا د مسلمانانو کې چې کوم ګناهګار مجرمان جهنمیان دي د هغوی دپاره سخته ده. مؤمنان جنتیان موحدین دینداره پرهیزګاره خلک الله به یې ساتي د دغه ورځې د سختۍ نه. که یو سړی وي چې نور د 1 میل په فاصله کې د کېږي به څه کېږي به دا چې هغه مؤمنان چې هغه جنتیان دي اوچتو مرتبو والا دي هغوی له به الله د عرش په سوري کې ځای ورکوي، هغوی له به الله د حوض کوثر اوبه ورکوي چې د حوض کوثر اوبه میلاو شي او د عرش په سوري کې ځای میلاو شي. د تکلیف د څه دی؟ او د الله سره ملاقات او د الله سره د ملاقات نه بعد د کامیابۍ اعلان، فلانی کامیاب دی ځي جنت ته. څومره لویه خوشحالي ده. د څه سختۍ تېره کړې ده، سختې هودنه ټولې هېرې شوې، د دې اعلان د لاسه چې دی کامیاب شوی دی. په سختو کې خو هغه بېدینه انسان دی، په سختو کې خو جهنمي انسان دی، په سختو کې خو کافر او مشرک دی. هر چې د الله نیکان بندگان دي هغوی به رب العالمین د قیامت په ورځ د دې سختو نه په امن او امان کې ساتي. د هغې نه بعد باب راوړی دی باب القصاص یوم القیامه، د قیامت په ورځ قصاص اخیستل. او قصاص په عربۍ کې بدل ته وایي، یعنی د قیامت یو حال دا دی چې په هغه ورځ به بدل اخیستی کېږي. چا چې هم چا سره ظلم کړی او چا چې هم د چا حق خوړلی دا به د قیامت په ورځ اخیستی کېږي. وهي الحاقه، امام بخاري وی قیامت ورځ یو نوم دی الحاقه، لأن فيها الثواب وحواق الأمور. ولي ورته الحاقه وی ځکه چې په دې کې به حقیقي خبرې راښکاره شي، هغه حق به راښکاره شي د کوم حق په باره کې چې الله په قرآن کې خبره کړې ده، پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیثونو کې خبره کړې ده. حقه ورته په دې وایي ځکه چې په دغه ورځ باندې به هر سړي ته د هغه حق هم میلاو شي، حق به واضح شي، باطل به هم واضح شي. هغه جنګ جګړې چې په دنیا کې کمې روانې وي، اختلافات چې د خلکو کم روان دي، یو وایي زه په حق یم بل وایي زه په حق یم، د دې حقیقت پته به کوم ځای کې ولګي؟ د قیامت په ورځ چې هغې ته څه ویلی کېږي؟ الحاقه. بیا وایي چې والقارعه والغاشیه والصاخه والتغابن، د قیامت یو نوم دی القارعه. القارعه معنی ده زړونو لره ټنګونکې ورځ او زړونو لره ټکونکې ورځ. دا زړونه به درزوي سم،
دا زړونه به ټکوي سم. ځکه الله قرآن په بل ځای کې دا خبره کړې ده چې دا زړونه به مرو ته راورسي د دې ډېرې یرې د لاسه او د دې ډېر درزېدو د لاسه. والغاشیه قیامت ته غاشیه هم ویلی کېږي. هل اتاک حدیث الغاشیه. د دې قیامت ډېر نومونه دي او دا یاده کوي دا خبره هر هغه شی چې نومونه یې ډېري نو دا ډېره لویه خبره وي او دا ډېر عظیم شی. ورځ یوه ده او نومونه یې ډېر دي. یو نوم یې دی الغاشیه. په هغه ورځ باندې به الله دا مجرمان په ذلت کې پټوي ځکه ورته الغاشیه ویلي دي. هغه ورځ چې مجرمان به په ذلت کې پټېږي دا خلک به په یو مصیبت کې پټېږي. یعنې مصیبت به په داسې راشي چې ټول خلک به پکې را پټ شي. په مجرمانو به ذلت داسې راشي چې بلکل به یې راګیر کړي. والصاخه وایي د قیامت یو نوم دی الصاخه. صاخه کوم ځای کې دی قرآن کې؟ غلام شته قرآن کې؟ ماشاء الله سورة العبس کې دی یا سورة عبس کې. فإذا جاءت الصاخه کله چې راشي هغه اواز چې هغه به دا غوږونه چې دی دا به کڼی د غوږونو دا پردې به ورسره شلېږي. هغه د قیامت هغه شپېلۍ التغابن ورته هم ویلی کېږي. هغه ورځ چې غبن به پکې راښکاره شي. غبن څه ته وایي؟ تاوان ته. تاوان به چا ته راښکاره شي؟ جهنمیانو ته. جهنمیان به په دغه ورځ پوه شي چې موږ په تاوان کې پراته وو. ګوره کله چې موږ وایو پلاني را سره په تجارت کې غبن وکړو یعنې یو شی ته ما واغستو ښه روغ رمټ دی ظاهره کې کور ته چې مې وړو هغه څه دی خراب دی غبن کې پرېوته. ما چې څه ګمان کوه هغه شان نه وه. هسې دا خو د دنیا ده چې تا سره غبن وشي دا خو بیا هم داسې غبن دی چې یعنې سیچل ورسره بیا هم کولی شي. خو چې آخرت کې یو سړي ته پته ولګي چې زه به دوکه کې پرېوتی یم دی به څه کوي؟ بیا څه موقع شي ختمه شوه خبره. یعنې یو سړي ته په آخرت کې پته ولګي دا چې راځه چې دومره مست په دنیا کې دا خو داسې په دوکه کې پروت او هر څه لاړو ختم شو. لکه سورة الحق کې چې الله د جهنمیانو دا چغې ذکر کړي دي چې دوی به دا وایي چې هلک عني سلطانیه. زما هغه باچایي چې شوه هغه باچایي خو زما ختمه شو. زه خو په باچایي باندې ډېر غره وم او هغې ته پروت وم چې زه زورور یم او زما باچایي ده او زما ځمکې دي او زما جیدادونه خو هر څه ختم شو. ما اغنا عني مالیه. زما هغه مال شي شو هغه مال ته زه پروت وم. دا غبن به د قیامت پر ورځ راښکاره کېږي ځکه دې ته یوم التغابن ویلی کېږي. او یا جنتیان به چې کله دا خپل ځایونه ونیسي او جهنمیان هغوی ته وګوري نو هغوی به پوه شي چې موږ په تاوان کې پراته یو. زموږ هغه ځایونه چې هلته جنت کې کوم ځکه چې د هر سړي حدیث کې راځي چې د هر سړي په جنت کې هم ځای شتي او په جهنم کې هم ځای شتي. دا د هر انسان دی. زما او ستا هم ګورې دوه ځایونه دي. جنت کې زما او ستا په نوم باندې ځای شتي اوس او جهنم کې زما او ستا په نوم باندې اوس ځای شتي. او دا ستا خپله مرضي ده چې کوم ځای ته نیوه غواړه خو ځای ستا ټاکلی شوی په جنت کې هم شتي او حصه شته په جهنم کې هم شتي. نو کله چې دا جهنمیان جنتیان ویني چې وګوره زموږ نه هغه ځای هم لاړو موږ نه هغه نعمتونه هم لاړو نو پوه شي چې موږ په یو تاوان کې پراته وو. حدیث راوړی دی د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده اول ما یقضى بین الناس بالدماء. د قیامت په ورځ چې به د خلکو په منځ کې اولنۍ خبرې چې د هغې په باره کې به فیصلې کېږي هغه د وینې دي. وینې څه ته وایي؟ په ناحقه قتل. بل یو حدیث هم شته چې اولنۍ حساب به څه باره کېږي؟ مانځه به باره کې. موږ دواړه ذکر کړي چې دواړه به څنګه جمع کوو؟ حقوق العباد کې د اولنۍ حق ته دې تپوس وکړي وینې تویول.
هر چې د الله حقونه د منځه باره کې به اولنی تپوس کوي وینه تویول باب القصاص کې اولنی دا حدیث راوړ چې ګوره ای انسانه اولنی فیصله چې به د قیامت په ورځ کېږي هغه به د وینو په باره کې کېږي او څومره ارزانې دي نن سبا ارزانې نه دي که ګرانې دي مسلمانانو وینه نن سبا څه ده ارزانه ده بیا زموږ په ملکونو کې د نورو ملکونو کې قدر شته اگر دلته دې څوک چاته څه ووایي که نه نور د مسلمانانو هغه ملکونه چې هغې کې د وینې قدر شته څوک دې چاته څه ووایي راشه زموږ ملکونو ته او زموږ په ملکونو کې بیا پښتنو ته راشه او دا بعضې صفت کې پښتن به منې وي دې خبره په ټوپک کې بس او چې کور کې ورسره ټوپک پروت وي موږ سره وایي زموږ واړه هم په ټوپکو لوبې کوي دا امت مخکې نشي تللی دا د زه لیکل در کومه چې څو پورې موږ په دې خبره فخر کوو چې موږ ورې په معمولي خبره وجل کوو چې څو پورې موږ په دې فخر کوو چې موږ د یو په بدل کې ګورې لس وجنو او چې څو پورې موږ په دې فخر کوو چې موږ د وړوکوالي نه څه ټوپک استعمالوو نو دا قوم دا امت مخکې نشي تللی دا در زه لیکل در کومه په انچ ځمکه باندې یو سړی وجني دا قوم به مخکې لاړ شي دومره ارزانه شوې ده زموږ په منځ کې د مسلمانانو وینه ډزه ډزه چې چلې لکه وایي ده وایي چې دا پوټ ځمکه زما ده الله اکبر زه خپل ځاني دا یم که ما سره یو سړی ونښلي یعنې زما به څه ښه اخلاق یو څه دغه وي خو هسې یو سوچ یعنې یو سړی ما سره ونښلي چې نه دا انچ ځمکه زما ده انچ دومره او راپسې کسان راولي لکه قسم مه خوره که ستا ده ستا شو زه مزې کوم بس که دوکې را کړي دروغې ویلي د قیامت په ورځ ولې ورسېدي په انچ باندې به زه څه وکړم پوټ کته شو پوټ بره شو لار زما و لار ستا د درنو خلکو درنې خبرې د درنو خلکو درون خوي هسې دلته سعودیانو چې لیدلي چې په انچ ځمکه باندې جنګ کوي چېرته مې لیدلي دي زه خو دلته لوی شوی یم د وړوکوالي دلته ما لا د اوسه پورې دا قیسه نه ده اورېدلې چې دوی په انچ ځمکه وران شوي دي یا په دې که چېرته اختلاف یې راغلی ښه په طریقه یې ختم کړي راشه کښېنه نه حل کېږي زه قاضي پسې به لاړ شو قاضي وایي څه چلی به ما سره دا دلایل بس دلایل خبره داسې خبره ختمه شو ځئ زمونږ د انچ ځمکې د لاسه ما ته دا قصه معلومه ده زمونږ کلي ته نږدې یو کلي کې دا واقع راپېښه شوې ده مخکې یو څو کاله مخکې د یو د ځمکې په معمولي ځمکه باندې فریقین جوړ شو یو تره ته دا ټول خپلوان دي خو د ترونو بچي دي نو دا دوه درې د ترونو د اولاد یو طرف ته شو د بل نورو دا بل طرف ته شو صرف په دې یو مسئله کې 2 کسان وژلی شوي دي 2 کسان او ځمکه 2-3 فوټه ځمکه ده لوی شی دی غر دی او دا بعض بېغیرته وایي که دا ټکې سخي بېادبي غواړم بعض بېغیرته وایي خو زه مجبور یم چې بېغیرته ورته وایي ښځه به پرېږدي خو ځمکه به نه پرېږدي دا ناشنا غیرت دی چې څه به پرېږدي ښځه پرېږده خو ځمکه مه پرېږده دا غیرت دی دې نام نهاد غیرتي ته مبارک شي ښځه پرېږده اصل غیرت خو ښځه ده غیرت خو دا دی چې یو سړی راشي ما سره په ځمکه جګړې کوي لکه جګړې مه کوه کنځلې مه کوه قسمونه مه کوه راشه کښېنه ته زما ورور یې څه مسله ده هغوی دا زما پیسه کې راشي تا سره دلایل شتي او قسم او دا پلانې کوه بس ستا شو ځه زه مزې کوه ګرځه دې په بدل کې به الله ماله نور راکړي چې څو پورې دا اخلاق موږ نه جوړ کړي که دا مسلې نه حل کړي زه به تا ته د خپلې معاشرې څه خبره کومه د اوبو په پیپ باندې چې کومه جاښه روانه وي که نه نه دا پیپ موږ ته کته راغلی او موږ ته بره راغلی دغه سړی چې په پیپ باندې جاښه وکړي که نه بیا چې کله جرګه کې کښېني داسې موږ د اصل او نسل نه پښتانه یو او زمونږ پلار نیکه سره دومره جایداد او ما ولیدې ته څنګه پښتنې په دومره پیپ باندې دې جګړه شروع کړې صفت خو به دې هله کولی چې چا تا سره زیاتې کړې وه او تا ورته ویلی چې وروره بس څه چې دې کړي دي هغه د نه شوي دي والله یې تا ته معافي وکړي زه بس دې ځه کیسه مه ډېره
مونږ ویې منلی وی چې ته څوک یې نو برید ته ویې راته ویو بهر دې په دغه باندې جګړه وکړه په پیپ باندې په واوره چې جګړه کړې دي وینه دومره ارزانه ده په واورو باندې هم خلک وجلی شوي که نه دي روژه کې په واورو یو بل وجلي دا خلک به الله له څه جواب ورکوي چې قیامت پر ورځ کله الله ته ودرېږي اولني فیصلې دې باره کې کېږي بله طریقه دا راوتې د وینې تویولو دپاره په یو بل باندې د کفر ټاپې لګوه عجیبه دا کافر دی د کافر زوی دی مرتد دی اسلام نه خارج دی ولې چې مرتد دی مړ کوي مسلمان لګیا دی مسلمان وجدي او کفر او کافران ننداره کوي ننداره به هغوی لازم کوي ځکه چې کوم کار چې د هغوی وو هغه کار ولا نام نهاد مسلمانان پوره کوي ځکه چې هغوی په موږ پسې ملکونو ته دن نشو راتلی کافران په ما پسې دننه نشو راتلی چې زه یې وجلی وی خو زما رور چې کوم زما په کور کې دی هغه ما وجني هغه ما ته کافر وی هغه ما د اسلام نه وباسي هغه زما وجل دینداري ګڼي د دغه سړي نه به زه څنګه بچ شم بچ کېدی ته مشکل نه دي چې زما او ستا په لباس کې دی مسلمان هغه هم ځان ته وایي مسلمان زه هم وایم هغه رالګي ما وجني او زه رالګم هغه وجنم په دې کې به څوک چا نه بچ شي په چا به یقین وکړي دومره ارزانه شوي ده زموږ په دې ملکونو کې دا وینه څه بانه وله جوړوه ووژني څه بانه وله جوړوه ووژني واړه واړه ماشومانان یې پکې وژلي دي ابولز مې یو خبر کتو چې یو سړی را لګېدلی د خپله ښځه مور او دوه بچي چې کې د یو عمر 4 کاله دی بل 1 کال دی او دی ټولې وجلي دي مور یې وجلي د ښځه او د 2 بچي او په څه طریقې وجلي دي چې اوسپنه وله دې سر له راچولې دي نو مړه کړي دي ټول سړی نیوی شوی دی لکه ولې وي غریبي وه دا اوس ناشنا خبره بعض وي نو غریب و نو څوک نو غریب و ته به انسانان وجني انسانانو دا وجل دي چې وړه خبره ده دا خو د الله بندګان دي او ځکه حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویل زوال الدنیا اهون علی الله دا دنیا چې ټوله ختمه شي که نه دا د الله په نیز وړه خبره ده د دې نه چې څوک راولګي او په ناحقه یو مسلمان قتل کړي د دنیا د ورانېدل د دې نه وړه خبره ده نو د قیامت په ورځ اولنی حساب کتاب چې کېږي د انسانانو د حقوقو په باره کې هغه به د څه حسابي هغه به د وینې په باره کې په دې باندې به اکتفا وکړو دې باب کې حدیثونه پاتې شو انشاءالله روان درس کې هم دا باب شروع کوو باب القصاص يوم القيامة الله سبحانه وتعالى مطول قيامة تسختنا وساتي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.